السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او در دا مهاله به مو ژوند د زندګۍ ښه په خیر تیر کړی وي. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې خوندور اپلیکیشن در وښیم چې په هغه کې تاسو د هر شي په اواز باندې خبرې ملګرو ته استولی شئ. او بیا که چیرې تاسو په واتساپ میسنجر کې څوک تنګوي نو تاسو نه غواړئ چې خپل اواز کې خبرې ور واستوئ، نو تاسو په دغه اپلیکیشن کې د هر شي په اواز باندې خبرې په واتساپ میسنجر کې استولی شئ. نو ډیر خوندور اپلیکیشن دی، بیخي زیات اوازونه پکښې دي. نو انشاءالله تاسو به څوک پیژنئ هم نه چې دا څوک دی او څوک نه دی، خپل ملګري به ځان ته حیران کوي. نو دوستانو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو د هغې دپاره به دوستانو تاسو راسئ، د ټولو در مخه به خپل پلی سټور کولاو کړئ. پلی سټور مو کولاو کړو، رابسئ سرچ ته، په سرچ کې به ولیکئ وایس چینجر. نو تاسو به نور ټوله پرېږدئ، دغه یو به را ډاونلوډ کړئ، ځکه چې په دې کې ډېر په زړه پورې زیات اوازونه پکښې دي. ښه دا به څنګه کړئ، انسټال به کړئ. نو دلته به تاسو ته انسټال اپشن درکړی، هغه به انسټال کړئ. ما انسټال کړی دی، نو دا به اوپن کړئ. نو زه اوپن کوم، ما د اوپن کړو. دوستانو تاسو ته مکمله طریقه درښیم. نو انشاءالله دا طریقه د هر ملګري زده کېږي، ډېر اسانه طریقه ده. نو دلته اوس تاسو ته څلور اپشنه درکوي. اول اپشن دی دوستانو دغه مایک چې دی دوستانو، دا ویل دا که چیرې تاسو غواړئ یو چاته میسج واستوئ، نو تاسو راځئ په دا مایک باندې څنګه کوئ، کلیک کوئ. خو دوستانو زما خبرې به تاسو نه اورئ، زه به دې کلیک کړم. نو زه په دې کلیک کوم او خبرې کوم، بیا د هغه بعده تاسو ته اوازونه درښیم. نو دلته به اجازات ورکړئ. نو دا دی دوستانو، ما خبرې وکړې، اوس یې ماته ډېر زیات اوازونه راواسته. نو ما دا ډېر وخت کېږي چې ډاونلوډ کړی دی. نو چې کله تاسو را ډاونلوډ کړئ، تاسو ته به د هر شي تصویر جلا جلا درښیي. نو دوستانو ګورئ، زه اول اپشن تاسو ته دغه وینئ، په دا ځای تاسو څنګه کولی شئ، پلی کولی شئ. ډېر زیات اوازونه پکښې دي. نو زه راځم دا پلی کوم، اوس یې تاسو ته درښیم. ګورئ دا زما خپل اواز دی، دلته ګورئ دا بل اواز دی. نو دلته دا بل اواز دی. تاسو کتلی شئ دوستانو چې ډېر زیات اوازونه پکښې دي، چې بیخي زیات اوازونه پکښې دي. نو تاسو اول بلا راځئ، په دغه کلیک کوئ، دغه پلی بټن چې تاسو درکړی، په دغه پلی بټن تاسو کلیک کوئ. نو چې په پلی بټن باندې تاسو کلیک کوئ، دلته ډېر زیات اوازونه پکښې دي. تاسو یو څنګه کوئ انتخابوئ، نو چې هر کوم اواز تاسو خوښ وي. ګورئ دوستانو، نو ګورئ هر کوم اواز تاسو غواړئ هغه پکښې دی. نو ګورئ چې هر کوم اواز تاسو غواړئ هغه پکښې دی. نو بیا به دا استوئ څنګه چې په هر اواز کې مو خوښ شو. نو زه راځم چې یو اواز ورته انتخابوم. نو بیا به راځئ چې هر اواز مو خوښ شو، بیا راځئ دوستانو په دغه کلیک کوئ. دا وینئ دا دوم اپشن چې تاسو درکړي، نو په دې کلیک کوئ. په دې چې مو کلیک وکړو، دا زموږ سره څنګه چې وبرسېږي مکمل. نو بیا به تاسو ته دغسې یوه صفحه درکړي. اوس تاسو راځئ، دلته تاسو ته څو پنځه اپشنه درکړي دي. په دغه یوه کې تاسو بیرته ډیلیټ کولی شئ، په دغه یوه کې تاسو بیرته کټ کولی شئ، چې مطلب تاسو 2 سکینډ استوئ. نو دلته تاسو بیرته خپل ځان ته پلی کولی شئ چې دا زما څنګه میسج دی. نو دلته تاسو نوم ور بدلولی شئ، چې د هغه اپلیکیشن کوم نوم یې پکښې بل نوم تاسو په خپله خوښه ورلګولی شئ. نو تاسو د دغه ځای څخه تاسو شیر کولی شئ. نو په دغه شیر بټن تاسو کلیک کوئ. په دې چې مو کلیک وکړو دوستانو، دلته به اوس تاسو ته واتساپ میسنجر ګرد شیان به تاسو ته راواخلي. نو تاسو چې کوم شی ورته انتخاب کړئ، بیا دغه بټن مه پروهئ د همیشه دپاره، دغه بس یک مرتبه دغه پروهئ. هغه ځکه که تاسو په میسنجر کې استوئ، که په واتساپ کې استوئ، نو تاسو چې دغه همیشه پروهئ، بیا به صرف په میسنجر کې استول کېږي او په واتساپ کې. اوس چې تاسو دا یک مرتبه پروهئ، دا بیا تاسو په هر وایس کې تاسو ته ګرد اپشنونه درکوي، په هغه کې استولی شئ. نو زه راځم په دا جی بي واتساپ کلیک کوم. اوس زه راځم دا یو ملګري تاسو ته وایم، ستاسو په مخ کې ګورئ دوستانو. نو بالکل دا دی، ما ته یې واتساپ کولاو کړو.
اوس راځم دا ملګري تاسو ته هم ښه دا دی ما څنګه کړو ورته سینډ مې کړو دا به اوس دا ملګري ته په ناوله د اواز کې خبرې ورسي نو هغه دغه دی بالکل همدلته رالی زه نه غواړم چې ورته واستوم نو ما بیرته کټ کړو دغه دی هغه اوس ورته راورسېدو دا وینو دوستانو دغه دی نو ډېر خوندوره طریقه ده که دغسې نور بل شي ته تاسو غواړئ واستوئ په دغه شیر اپشن کلیک کوئ تاسو په بل واتساپ میسنجر په هر شي کې تاسو واستولی سئ انشاءالله په تاسو به د هیڅ چا هم سر نه خلاصېږي چې دا سړی څوک دی او موږ ته یې په څنګه اواز کې میسج کړی دی نو ډېر خوندور پلیر دی ما ته یې ډېر خوند راکړی خدای دې وکړي چې تاسو ته هم خوند درکړي نو که ویډیو لږ هم خوند درکړی وي یا طریقه ځینې زده کړې وي نو دا د ویډیو لاندې کوم سبسکرایب بټن چې دی پر دغه کلیک درسره وکړئ بیا د ګنټۍ په نښان هم کلیک درسره وکړئ بیا چې موږ کومه ویډیو هر نوې ویډیو دا چینل ته اپلوډ کړه به د ټول در مخه در تاسو پورې رسېږي نو وسلام ماته اجازت راکړئ در نورو ویډیوګانو پورې د خپل ځان زیات خیال ساتئ